السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو او د کمپیوټر ګرافیکس مینوالو، نن ورځ درته په اډوبي فوټوشاپ کې د ډول کلر پورټریټ لایټینګ افیکټس باندې کار کوو. یو چا یو تصویر را لیږلی و چې دغه تصویر څنګه ډیزاین کیږي، چې دی خوا ته بلیک اینډ وایټ دی او دغه خوا یې چې ده لایټینګ افیکټس لري. نو راځئ چې په دې باندې کار وکړو، له سره دغه جوړ کړو. فایل ته به راشو، دا تصویر به راواخلو او دلته سلیکټ ته به راشه. سلیکټ کې به دا سبجیکټ سلیکټ کړو تر څو دغه یوازې دغه د انسان شکل سلیکټ شي. بیا به راشه دلته سلیکټ ان ماسک ته، سلیکټ ان ماسک کې به راشو، دلته د فیدر چې دی دا به لږ ورزیات کړو تر څو دغه سایډونه چې دي دا لږ فیدر ټایپ شي. او دلته آوټپوټ کې به موږ راشو، تیار له دې ځای څخه به دا لیر ماسک و دا به اوکې کړو. نو بیکګراونډ له دې څخه ریموو شو. اوس راځو دې خوا ته. تاسو باید دا به ستاسو په پام کې نیولي وي چې دا باید بلیک وساتو. دلته به راشو، نیو لیر به واخلو او دغه رنګ چې دی دا به بلیک کړو او دا به آلټ به ونیسو کیبورډ کې، دا به آلټ بیګ سپیس کړو او دا بیکګراونډ به لاندې واچوو. له دې وروسته به مو دلته یو اورنج کلر لیر جوړ کړو. لیر به واخلو، نیو لیر، او دلته به راشو، دا به فول اورنج کلر کړو. آلټ به ونیسو، دا به آلټ بیګ سپیس کړو او رایټ کلیک به کړو، دا به کریټینګ کلیپ ماسک کړو تر څو په دې کې دننه د لیر راشي. او له دې وروسته غواړو چې یوازې دغه راشي. داسې به وکړو، برش به راواخلو، دې هارډنس به چیک کړو، ګوره هارډنس زیات یا کم، دا به موږ داسې وساتو. برش سایز هم دومره صحیح دی. دا ډي کی به کیبورډ کې ووایي تر څو دغه بلیک اینډ وایټ راشي. ډي به ووهو او دلته به راشي، دا به له دې ځای څخه داسې ریموو کړو. او اوس به راشو، د دې موډ به چینج کړو، دا به کلر ته واړو او د دې اوپاسټي به راکمه کړو. له دې نه وروسته به لاړ شو، نیو اجسټمنټ لیر به واخلو تر څو دغه تصویر چې دی نیم بلیک اینډ وایټ کړو. نیو اجسټمنټ لیر کې به برایټ بلیک اینډ وایټ ته لاړ شو، دا به سلیکټ کړو او دې کې به راشو میکسیمم بلیک، دا به انتخاب کړو. اوس به راشو، دا به هم رایټ کلیک کړو، کریټ کلیپینګ ماسک به کړو، دا به ټول کریټ کلیپینګ ماسک کړو. صحیح ده. او تر څو یوازې په دې تصویر بیکګراونډ باندې اثر نه وي، یوازې په دې تصویر باندې باید اثر وي. اوس به راشو، دغه ایریا چې ده دا به دې خوا ته به دا بلیک کړو تر څو موږ سره دغه هغه پاتې شي، د زیړ رنګ دې خوا ته پاتې شي. نو دا دې خوا ته بلیک اینډ وایټ شو او دا چې دی د لاندې لیر چې دی دا زیړ رنګ کې پاتې شو. اوس راځو، له دې نه پاس یو بل اجسټمنټ لیر اخلو، له دې ځای څخه هم اخیستلی شو. دلته راځو، نیو اجسټمنټ لیر کې برایټنس ان کنټراسټ اخلو، دا به فول د دې دا به 100 دا به ماینس 150 کو او دا چې دی دا به 100 کو. نو کنټراسټ فول شو او دا ماینس 150 شو. اوس راځو، له دې نه وروسته موږ راځو اجسټمنټ ته. اجسټمنټ کې دغه کلر بیلنس راخلو او دې کې صرف یوازې دلته دا موډ چینج کوو او د دې هغه چې دی دقت به لږ راکم کړو د اوپاسټي سره. او نو انشاءالله له دې ځایه پورې صحیح شو. خو دغه کې یو مسله ده چې دغه تصویر په دغه ځایونو کې لږ تور رف ایجز ښکاري. نو موږ به داسې کار وکړو، دغه ځایونه به لږ تور کړو. دلته به راشو، نیو لیر به واخلو، برش به راواخلو او د دې اوپاسټي چې دا د برش دا به دومره کړو او لږ به د دې هارډنس راکم کړو، برش سایز به راکم کړو، هارډنس صحیح دی. دا ځایونه به لږ موږ په دې برش باندې ووهو تر څو چې دا ډېر رف نه ښکاري که نه. دا به داسې کړو
حالا نو له دې وروسته که تاسو غواړئ د موډ هم چینج کولی شئ که نه چې تاسو کوم موډ ته اړوئ نو دا داسې صحیح دی. ښه اوس راځو دلته موږ لږ سپارکینګ افیکټ راولو. دلته به راشو بره او فایل ته به لاړ شو، پلیس امبیډډ ته به لاړ شو، د سپارک به راواخلو، دا به لږ دې خوا راولو تر څو دلته راشي ده او دا به اپلای کو. دلته به راشو، دا به ماسک کو، برش به راواخلو، برش سایز چې دی دا به 100 کو، یو خو به دلته راشو دا به سکرین موډ ته واړوو تر څو دغه تور بیکګراونډ له دې ریموو شي. دا به د سپارک برش سایز به لږ غټ کو، دا به داسې ختم کو. معمولي شان د یو ټچ ورکوو. ښه غواړو چې بیکګراونډ کې دغه افیکټ راشي، دغه سپارکینګ. فایل ته به لاړ شو دوباره، پلیس امبیډډ دا فایده کوي چې یوازې د ایمیج ډایرکټ دلته انپوټ کېږي، بل فایل کې نه خلاصېږي. په دې وجې نه موږ په هر ټوټوریل کې دا پلیس امبیډډ د لارې تصویر امپوټ کوو. دا به داسې راواخلو. اوس غواړو چې دغه د تصویر شاته راشي. دلته به کنټرول کلیک وکړو د ماسک لیر باندې او دلته به راشو آرټ به ونیسو، دا به انورس آرټ ټو لیر ماسک کو. دا ګوره تصویر شاته دغه سپارکینګ راغلل. اوس به د دې اوپاسټي چې ده دا به لږ 0 کو، دا به لږ تت شان کو. اوس غواړو دلته ټیکس ولیکو. ټیکس لیکلو دپاره خو دوی چې کوم فاونډ ټیکس استعمال کړی دی، فاونډ دپاره کوم ټیکس دپاره کوم فاونډ استعمال کړی دی هغه ما پیدا نه شو کړی، د هغې نوم ما ته نه و معلوم، خو ما یو بل فاونډ استعمال کړی دی، د ډینجر زون په نامه باندې دغه فاونډ تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو دلته به ولیکو فار ایګزامپل لرن مور یا لرن ناو به ولیکو، خو ما لرن مور ولیکلو. دلته به راشو، دا به ډبل کلیک کو، دا به سلیک کو، د دې کلر چې دی دا به دا ټایپ کو. نو دا یوازې یو شارټ ټوټوریل تاسو لپاره ما ریکارډ کړو. نو د نورو درسونو دپاره زموږ فیسبوک پاڼه او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ټیلیګرام چینلونو ته هم ورننوځئ، هغه هم جوین کړئ. هلته تاسو ته زیات شمېر د ګرافیکس الیمنټس او د ګرافیکس مواد تاسو ته موږ درکوو او سافټویر یې هم درته هلته درکوو. انشاءالله له هغې څخه استفاده وکړئ.